अल्लाह कुरान शरीफ के आयत के फरमाए कि दा कुरान शरीफ मुबारकन द बरकत न डक किताब दे। उस द कुरान बरकत से द कुरान बरकत दा दे कि खुले के सवाब दे पर अल्लाह पे खुशहाली कि दे सीने पूरे दे उन्हें वो सवाब दे पर दा बरकत जो रुमाल देते ताऊ का सवाब चल मारे दे जोड़ कला रहेल दे वाला जोड़ का द इज्जत पर नजर दे वताऊ कतल कसम दे पदे टोलो के सवाब दलील सरे दलील द कुरान शरीफ आयत दे वमन युअज़्ज़िम शआइर अल्लाह फइन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। मतलब दा दे कि द खुदा दा दिन दा नखो इज्जत बके नो कुरान खुद द दिन घटा न खदा टोल दिन खुद कुरान न रावते दे नो दा टोल सवाब दे او بیا چې تلاوت کې نو ډېر ډېر ثواب یو حرف کې لس نه کې او بعضی صورتونو کې خاص فائدې دي لکه حضور پاک فرمایي سوره یاسین شریف چې چاولو د قرآن شریف د لسو ختمو ثواب دی پکې سبحان الله او سحر وخت چې چا سوره یاسین شریف ولوس د حاجتونه به پوره شي سبحان الله ما خام ماسخوتن چې چا سوره واقعه ولوستا په د فقر او فاقه نه راځي سبحان الله ماسخوتن چې چا آیت الکرسی ولوستا د ټول کور به الله د شیطانانو پیریانو نه حفاظت کوي سبحان الله تبارک الذی چې څوک لولي د قبر عذاب په ناراضي سبحان الله چې کوم جبه قرآن لولي جبه برکتی چې کوم کور کې د قرآن شریف تلاوت کېږي د کور باندې به د خدای قهر او غضب نه راځي سبحان الله کوم سینه کې چې د خدای قرآن بند شو لو جعل القرآن فی اهاب ثم القي فی النار محترق دا حافظ شو دا سینه به د جهنم په اور نسوځي کوم سړی چې عالم د قرآن شو واه واه دې د پیغمبر خلیفه شو دې د رسول الله مبارک وارث شو دارونه د قرآن شریف برکتونه تاسو چې څومره دوستان دلته جمع نو ما سره به دا وعده کوي چې د نن نه پس به ټول د قرآن شریف تلاوت کوو ټول په جمع انشاءالله ویلا سجد کې انشاءالله شوق سره ووایه ټول شوق سره ووایه او که چاله په ناظره نه ورځي اوس یې شروع کړي که بیا هم نه کېږي نو سوره اخلاص قل هو صورت وایه حضور پاک فرمائے کہ چاہ درے ځله ولسته الله به د قرآن شریف د پورا ختم ثواب ورکړي سبحان الله درې کړه د 2 منټه کې ویل کېږي او چې چا لس کرته ولس الله به جنت کې محل ورته جوړ دویم به دا کار کوي چې یو بچی یو نوسې درنه غواړم د خدای قرآن لا ورکوي که نه ورکوي انشاءالله ویلا سجد او یریږي ما روزي د خدای په لاس کې ده ښه ډوډۍ به والا خدای پاک ورکوي هغه الله چې خپل دشمن کافر مشرک یهودي عیسائی له ډوډۍ ورکوي نو چې څوک د الله قرآن ته ناست نو هغه له به ورکوي که به نه ورکوي او درېیم به داسې کوی که خیر د عالمانو سره د حافظانو قاریانو سره محبت وکوي خصوصا ستاسو د امام صاحب دی ستاسو استاد دی ستاسو بچو ته ګوره څومره خوند کوي دا بچی دی الحمدلله څومره نن ستاسو په دې محله د خدای رحمتونه ورېږي څومره رونق دی څونه به نن تاسو نه الله خوشحاله څونه به د الله فرشتې خوشحاله دا دیوالونه دا کائنات به خوشحاله چې نن الله خوشحاله دی ولې ځکه نن په خټ کلي کې په سونهري مسجد کې په مدرسه عبیدیه کې د محترم مولانا قاری گوهر حیات صاحب د شاګردانو ختمونه دي او د خټ کلي خلک څومره په مینه راغلي دي په دې ګرمۍ کې څونه په محبت راغلي دي نو تاسو سره به د خدای مینه ده او الله به درنه خوشحالي که خیر انشاءالله د نومې علماو قدر کوئ خپلې پیسې پې لګوئ خرچې پې کوئ
په علماء په پوډریانو او په فاسقانو او په ګنده او بېلمازو دوستانو پیسې مه لګوئ، په مدرسو په جومات یې ولګوئ، په قرآن یې ولګوئ، په علماو ولګوئ. دې کې به خدای تاسو له دنیا هم خیر درکوي او د آخرت. او خیري مطالبه دا ده، دومره ښکلي جومات جوړ شوی، زړه مې خوشحاله شو الحمدلله. اخیري مطالبه چې مولانا صاحب کم درس مشکات کې هغې ته هم کښېنئ او چې ترجمې کم شروع دی کوي د قرآن شریف هغې ته به ټول کښېنئ که خیري کښېنئ به که نه. نو دا څو خبرې مې ستاسو خدمت کې عرض کړې او زه هم ډېر ستړی. ما هلته په دارالعلوم نعمانیو مانځو کې 4 ګنټې درس کړی، بیا کوړي ته تللی ما، په کوړي کې مې د 2:30 بجو نه د 5 بجو پورې څو شوی لکه 2:30 ګنټې هلته شم، ډېر ستړی. او بهر کې مولانا صاحب زموږ کشر دی، زموږ برخوردار دی، زموږ روحاني بچی دی او زه دې جومات ته څو ځله راغلی، ستاسو مینه مې لیدلې ده، ستاسو محبت مې لیدلی دی. نن مې هم ستاسو مینه ولیده، ستاسو محبت مې ولید، د دې بچو د دې کشرانو د دې وړو مینه مې وکته. زه بدل نشم درکولی، زه به د خپل رب نه یو لپه دعا کوم چې الله د دې مینې بدل تاسو له ستاسو بچو له په دنیا او په آخر کې درکړي. او الله هم په بچو کې عالمان پیدا کړي، او الله هم د بیمارو رنځونو آفتونو سره د باله بچه سره د زنانو په امن و امان کې وساته. او الله هم په عمر کې، په رزق کې، په اولاد کې برکت واچوه. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.